الرحمن السلام علیکم جی ګڼ کو نن بد خبر وزه کوي چې اسلام آباد کې دماکا او په دغه دماکې په حواله سره تاسو سره تدارین به شریکو یو خو دغه دماکې په حواله سره دلته اسلام آباد کې کېدل بیا د دې شاته لکه اوس کوم بیانات راځي یا د افغانستان پاک افغان کم ریلیشن دیو کې تاسو ګوري صورتحال خراب دی بیا خاص کر پاکستان کې کا خیبر پختونخوا بلوچستان واخلې صورتحال غوښ خراب خو په اسلام آباد کې دغه دماکې سره یقینا چې اوس پریشر هم ډیولپ شو او نور اوس چې کوم پاک افغان په حواله سره خبره کیږي نو پاغه کې به نور هم سختی یعنی یا دغه شانتي چې کوم خبرونه راځي نو هغه خندي بیانات خندي بیا خاص کر افغانستان طرف نه هم چې کوم مزمتي بیان په دمه کې شوی دی هغه هم لکه بدلته کې افغاني زارو مې کیږي دا ټول صورت حال باندې تاسو سره دا شریکومه او سره زما خو په دې صورت حال کې ز تاسو سره ول دغه بوې ما چې دی وخت کې تاسو ته دغه ځای وښیم چې دا پکې دا اوس دلته سیل کړی شوی دی دیو کې بریسټر ګور میډیا سره خبرې کوي دغه د اسلام آباد ودانۍ ده چې کوم د د اسلام آباد مین کچهری چې کوم جیلې ونته شفت کړي شوي دي دغه هغه ودانۍ دي دغه ځای کې یقینا چې په دغه ځای کې حمله یا دلته خودکش راتلل دغه یو شمېر سولونه راوچتوي خو دې سره مونږ به دا ووایو چې دلته اوس صورتحال چې کوم پیدا شو په دغه دماکه کې ول تاسو تفصیل درکما چې 12 کسان تر اوسه پورې چې کوم اطلاعات دی هسپتال هغه مړه دي او 21 کسان جوبل چې کوم دی هسپتال کې هغه زیر علاج دي او د کې څلور کسان داسې ښیي چې هغه حالات چې کوم دي هغه ټیک نه ښیي اوس په دغه صورتحال کې دې کې خو تاسو ګورئ حالات چې سخت کړي شوي دي بیا اورال پاکستان چې کوم په دغه صورتحال کې گیر دی او بیا پاک افغان کومه خبره وکړو چې موږ دا امکان هغه چې اوس ترک په راځي ترک په دغه کې باقاعده رول پلی کوي او دغه ټیم هم را روان دی خو اوس کوم خبرونه راځي چې دغه دماکه کومه ده خودکش وه او دغه خودکش کم دی کوشش کولو دنه نوتو خو دنه نوتونه هغه ناکامه شو بیا بهر دغه دماکه وکړه شوه او په دې وجې مې اسلام آباد کې بیا داسې ایریا کې چې په دغه ایریا کې یقینا چې سکیورټي اسلام آباد سختوي یا نور اسلام آباد چې کوم ویل کېږي چې سکیور دی نو چې په سکیور ایریا کې دا وشو نو د خلکو ته هم ډېر زیات تشویش یعنی د یارې ترخې خورا زیاته شوې ده او بیا په دلته کې که تاسو وګورئ چې اسلام آباد ځای په ځای باندې سکیورټي کوم وي هغه سختوي عام سړي تلشي چې کومه کېږي هغه هم سختوي بیا د اسلام آباد خلک چې کم دي اوس په دې باندې ډېر زیات خفګان اظهار هم کوي خو دا په خپل ځای باندې دا ریپورټینګ یا دا موږ ګور د په خپل ځای باندې خو دې خوا اوس موږ به خبره کوو د پاک افغان زموږ اصل موضوع چې کوم دا اوس دې طرف ته نور هم خبره سختۍ طرف ته به ځي ولې چې یو خو ونه بیانات راځي چې دا د پاکستان سکیورټي خپل غلطي ده دا موږ هم وایو چې دومره لوی سکیورټي کې دومره لوی په هغه کې دا څنګه کېدای شي خو بل طرف ته که تاسو وګورئ چې دغه نیټورک چې کوم وي دا ډېر منظم وي او دغه چې کوم ډېر زیات غټ سپانسر وي غټې پیسې لګي ډېر غټ طاقت لري دا هم چې دغه دوره پورې اسلام آباد کې دا اوس معلومات کېږي ولې چې مختلف ادارې دلته رسېدلي دي هغې تفتیش کوي چې دا څو ورځونه اسلام آباد کې دا خودکش او نور څنګه داسې عملیات کېدلی شي نشي کېدلی او دغه چا په هغه باندې دلته کې رسېدلی دی او دې ټارګېټډ څه دا خو به ټول کېږي خو داسې کومه د افغانستان په حوالې سره که خبره کوو چې کوم مذاکرات ناکامۍ ښکار شوي دي بیا دغه معامله نور هم په دغه حالاتو سره نور هم سختېږي اوس یقینا چې هغې دغه پاکستان چې کوم الزام دی چې دغه ترهګر چې کوم دي د افغانستان د خوا نه او افغانستان خاورې نه راځي او دغه سپانسر چې کوم وي هغه انډیا ده انډیا باقاعده سپورټ کوي دا پاکستان الزام نه لګوي چې د افغانستان طالبان یا افغانستان حکومت ورسره جوړ دی خو دغه سیز چې کوم دی چې کم طریقې طالبان دغه پاکستان دا کلیم دی ټارګېټ کړي دي هغه سپورټ چې کوم دی هغه یقینا چې تاسو ګورئ چې دا سپورټ دی چې افغان طالبان کوي نو دغه شانتي بیا بیانات تاسو لیدلی دي چې پاکستان دا وایي چې
د څوک یقینا چې دا چا دښمن وي چې هغه څوک ملګرتیا کوي هغه سره تعاون کوي نو بیا ظاهره خبره ده چې هغه سره څوک ملګرتیا کوي هغه هم دښمن ګڼل کېږي نو پاکستان دغه سټیټمنټ هم تاسو اورېدلی وي او یقینا چې دې وخت کې اوس مونږ دغه باندې یریږو چې الله دې نه کړي چې افغانستان سره هغه شانتي صورتحال جوړ شي جنګ صورتحال جوړ شي انډیا خو غواړي چې دا جنګ صورتحال جوړ شي او انډیا خپل پوره کوشش دی او دا هم چې کومه دمکه ده یقینا چې انډیا کې هم شوي ده خو هغې خپل پراکسي وار بیا مغه شانتې یو قسم روح ورکوي د پاکستان باندې الزام لګولو خو هغې خپل ایجنډه وي خپل چې کوم اما باندې دغه شانتې کونه کوي خو دلته پاکستان کې چې کوم دغه شانتې معاملات دي دا انتهایی تشویش وړ دي او بل خوا بیا په اسلام آباد ایریا کې دغه دماکې اوس نور هم حالات خرابو طرف ته یعنی بوتلل اشارې دي اوس دغه دماکې سره یو خو اسلام آباد کې باسم سخت جوړ شي بل طرف ته اوس افغانانو ته مشکلات سیوا کیږي او افغانانو ته به نور هم سخته کې شي خاص کر چې کوم نان ډاکومنټډ دي کوم ډاکومنټډ دي هغې باندې هم هغه به وي لږ پریشانیانې به وي چیکنګ کې دا کېږي خو ته څوک نان ډاکومنټډ دي نو هغه باندې به مشکلات نور هم سوا شي بل د جنګ خطره چې کومه ده هغه الله دې نو وکړي خو چې کوم بیانات راځي یا کوم نمونه حالات راځي نو داسې حالاتو کې بیا یقینا جنګ خطره هم کېدای شي نو موږ هم دعا کوو تاسو هم دعاګانې کوئ چې الله دې مخکې خیر کړي